ځکه دی مجسم خیر و، هر چاته به خیر ښېګړه رسوله. د ده کوشش به دا و چې هر انسان ته بلکې حیوان ته هم خیر ورسوي. نو په دې وجه سلمان الخیر نوم ابو عبدالله اسم کنیه وه. اسم کنیه دې ته وایي چې د پلار یا د زوی یا د لور په نوم باندې څوک مشهور شي، د فلانی پلار د فلانی زوی، نو دته به ابو عبدالله وي، د عبدالله پلار. سلمان خپل نومو. دی خپله قصه کوي د ده عمر 250 کالو نه کم نه دی. په زیاتوالي کې مختلف روایات راغلی دي. بعضې تاریخ والوی وی سلمان د عیسی علیه السلام سره ملاقات کړی دی او بیا زمونږ پیغمبر علیه السلام سره هم ملاقات شوی دی. او زمونږ پیغمبر علیه السلام ته چې نبوت ملاوېده نو د عیسی علیه السلام اسمان ته د تلو 610 کاله تیر شوي. نو د عیسی علیه السلام هم لیدلی دی او زمونږ پیغمبر علیه السلام هم لیدلی دی. خو بعض عالمان وی نه عیسی علیه السلام سره ملاقات نه دی شوی. د عیسی علیه السلام حواریین خالص دوستان چې هغې کې یو کس سره ملاقات شوی دی. بعضې د عمر 350 کاله یادوي، خو د 250 نه کم چا هم روایت نه دی کړی. د 250 کاله نه کم عمر خو یې نه دی او زیات خدای ته معلوم دی چې څونه وی. دی وی چې زه د یو ډېر لوی رئیس او د خپلې علاقې د یو ډېر لوی مشر زوی یمه. شاهي خاندان کې و او د ده پلار او د ده مذهب چې نو د اور عبادتو، آتش پرستو، مجوسیان. او زه د پلار یو زوی ومه او ډېر نیازبین ومه او پلار زما داسې خیال ساته لکه پیغله جینۍ چې څنګه حفاظت یې خلک کوي. وی زه د کوره بار نه پرېښودلم. او پلار مې د آتشکدې مشر و. د اور عبادت چې کوم ځای کې کېږي نو هغه ځای ته آتشکده وایي. نو دی د آتشکدې مشر و. وی پلار مې غوښتل چې زما نه پس به دی د آتشکدې محتمم جوړیږي، مشر به جوړیږي. بهر یې پرېښودم نه. یو ځل د تعمیر څه کار کې پلار مې ډېر مصروف و نو پټي ته یې زه ولېږلم، باغونو ته ویې لېږلم. خو راته وی چې زوی وخت به ډېر نه تېری، زر به راځې. وی زه چې لاړم نو په لاره د عیسایانو عبادت خانه وه او د هغې نه آوازونه راتلل، عبادت یې کو خلکو. وی زه ورننوتلم، عیسایان په مانځو او په ذکر کې مشغولو او دغه وخت کې عیسایت حق دینو. وی ما له دغې منځونو او دغه ذکر فکر ډېر خوند راکړه. بیا مې د هغوی نه تپوس وکړه چې ستاسو د دې دین مرکز کوم ځای کې دی؟ وی راته وی چې شام کې دی. مې چې تاسو ځای نه چېرته چې ځم در سره لاړ شم؟ وی چې فی الحال خو موږ نه ځو. بیا مې ورته وی که دې ځای نه څوک تلل نو ما به خبر کې شام ته لاړ شم او ستاسو دین زده کړم، ستاسو دین زما خوښ شو. وی دی که ماښام نور پرېوته او پلار را پسې ګرځېده او اعلانونه یې کول، یو ځای بل سړي م را پسې کړل. ماښام تیاره وه چې کور ته زه رالمه. وی پلار مې تپوس وکړه چې بچې چېرته تللی وې؟ وی ما ورته وی چې
دلته کې یو عبادت خانه وه د عیسایانو، او هلته ورلمه او د هغوی هغه دین او مذهب او طریقه د عبادت همې ډېره خوښه شوې. راته چې پام کوه عیسایت خراب دین دی، عیسایت قبول نه کړه، دا خپل آتش پرستی دا ډېره بهتره ده، د اور عبادت بهتر دی. او دغه عبادت اونه کې دا کم چې دا نسوارا کوي او د دې نه پس په خپو کې راته زنځیرونه واچول او ویې تړلمه او د کور یې بار نه پرېښودم. وی کور بندیوان شومه. وی څو ورځې چې تېرې شولې د عیسایانو عبادت خانې نه یو کس راغی راته چې شام ته تجارتي قافله واپس کېدونکې ده، د شام خلک دلته راغلي واپس ځي. وی ما پس چل ول باندې د خپو نه زنځیرونه وویستل او په تېښته باندې لاړم، هغې تجارتي قافلې ته مې ځان ورسو او هغې ته مې چې ما ځان سره شام ته بوځې. د کوره پټ شو لاړه. وی زه شام ته ورسېدم. په دغه ځای کې مې تپوس کو چې په دې علاقه کې د ټولو نه لوی عالم بزرګ څوک شته؟ وی یو کس عالم راته چایات کې چې دا لوی عالم دی. وی زه هغه له لاړم او هل مې ورته ووی چې زه د یو لوی آتش پرست زوی یمه، ښه مالدار دی، خو د هغې عبادت او د هغې طریقې د هغوی دین مې خوښ نه شو، ستاسو دین مې خوښ شو، نو زه ستاسو دین قبلولو له رالمه، ما ته ستاسو دین والا سبقونه وښیه، ما پوهېږه، زه به عبادت کوم، منځونه به کوم. وی هغې عالم ما ته چې ډېره ښه ده، ورسره دیره شومه او د خپل مذهب طریقې خول یې راته شروع کړله. خو لږې ورځې پس زه پوه شم چې دا سړی ټیک نه و. د عیسایانو دا بزرګ دنیا پرستو، پیسې یې خوښې وي. وی خلکو ته به وی چې خیراتونه کوئ، خو په خپله خیرات هم نه کو او پردی خیرات یې غریب له نه ورکو. ډېرې پیسې یې جمع کړې وي. 7 منګي یې د سرو زرو ډک کړي وو. وی بیا څه وخت پس دی وفات شو، خلک عقیدتمندو ټول راجمع شو او د ده د ګور کفن انتظام یې کو په عقیدتمندۍ باندې. وی ما الو ویلې خلکو ته چې 7 منګي د سرو زرو ده ډک کړي دي. وی خلکو چې واورې چې ده 7 منګي د سرو ډک کړي دي، وی ډېر زیات خفه شو، غصه شو. وی چې موږ خو په دې سړي پوه نو، دا خو دنیادار دی او موږ د ده جنازه نه کوو، ګور کفن یې نه کوو. وی بیا واغشت او ځوړند یې کړ، ملایکې وله پړې واچو او ځوړند یې کړ، په کاڼو یې وویشته چې دی خو خراب و، دی خو دنیادار و. وی دې نه پسې یو بل بهترین عالم بزرګ راوست او هغه یې مشر کړ. نو سلمان رضی الله تعالی عنه وی وی زه د دې سړي سره یو ځای شوم. وی دا ډېر بهترین سړی و، ډېر تقوادار او پرهیزګار، عبادت گزار، او دنیا سره هیڅ مینه نه وه. وی د دې سړي په خدمت کې مې ډېر وخت تېر کړ. وی د ده وخت اخر شو، نو ما ته تپوس وکړه چې صاحبه که ته وفات شي نو ستا نه پس به زه بیا بل چا له ځمه. وی راته وی چې په موصل ښار کې زموږ د مذهب یو لوی عالم دی، بیا به هغه له لاړ شي. وی استاذ مې وفات شو او زه بیا لاړم هلته کې. وی بیا چې د هغه د وفات وخت را نږدې شو نو هغه نه مې هم دا تپوس وکړو چې ته وفات شې زه بیا چا له لاړ شم. بل عالم یې راته یاد کړه، هغه له لاړم. او چې د دې 4م استاذ وخت پوره کېده، وی ما ده نه هم تپوس وکړه چې استاذ اوس به څه کومه، ستا نه پس چا له به ځم. وی هغه راته وی چې زما په نظر کې په ټوله دنیا کې اوس بهترین عالم یوم نشته. او د نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم وخت قریب راغلی دی، قریبه ده چې هغه به د عربو په ځمکه کې پیدا کیږي او بیا به هجرت یو نخلستان ته کوي، د قجرو یو وطن دی، هلته به هجرت کوي.
او که وس دې کېږي نو بیا به هغه له ځان رسئ. او د هغه علامه دا ده چې صدقه به قبلی نه او تحفه به قبلی او د دوه ولو په منځ کې مهر نبوت به وي او چې تا هغه ووینې په خپله به یې بیا وپېژنې دونه ښکلې دی. د عربو په ځمکه کې پیدا کېږي او نخلستان وطن کې به هجرت والا ځای وي او درې علامې درته ښیم. هدیه به قبلی، تحفه، صدقه به نه قبلی او مهر نبوت د ولو منځ کې وي او دومره ښکلې دی چې وی ویني نو بس علامو ته حاجت نشته او به یې پېژنې. وی زما څلورم استاذ وفات شو. وی دغه وخت کې ما غوا او ګډې چیلې خپلې ساتلې زما وې او بیا عربو ته قافله را روانه وه. هغې قافلې والا سره مې خبره وکړه چې ما سره غوا دي، ګډې چیلې دي، دا ستاسو شي خو ما عربو ته ورسوې. بیا هغې چې ډېره ښه ده. هغه غوا او ګډې چیلې هغې رانه واغېشتې. وی زه ځان سره کړم، وادي قرا ته راورسېدلم. خو یو ظلم دې خلکو را سره دا وکړه چې څاروي رانه ټول واغېشته او زه یې غلام کړم، په چې یې خرڅ کړم چې دا زمونږ غلام دی، نه زه یې هم خرڅ کړم. وی زه اصیل سړی وم، خرڅ یې کړم. بیا دغه ځای کې د بنو قریظه د مدینې منورې یو یهودي و. وی هغه په بیه واغېشتم او مدینې منورې ته راورسېدلم. وی ما چې ګیر چاپېره د قجرو باغونه ولیدل نو زړه مې ډېر زیات خوشحاله شو چې دا نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم د هجرت مقام ته زه راورسېدلم. په دې ونو باندې خوشحاله شو. وی بیا یو سړي په یو خرڅ کړم او بل په بل خرڅ کړم او بل په بل خرڅ کړم. 10 کسانو باندې زه خرڅ کړی شم. او په یو باغ کې د قجرو خدمت مې شروع که د نیک مې باغو او د هغې قجرو خصمانه و مې کوله. پیغمبر علیه السلام مکه کې پیدا شو. وی زه خبر نه شوم. زلمی شو، پیغمبر شو، خبر نه شوم. ځکه چې ما د خپلو مولاګانو خدمت کو، غلام وم، نو د پیغمبر علیه السلام نه خبر هم نه شوم. او آخر کې پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته تشریف راوړو. وی زه په باغ کې یو قجورې ته ختلی وم، نیک مې ښکته ناستو، یو یهودي راغی او زما نیک ته وی بني قیلا خدای دې وی تبا و برباد کی، یو سړی راغلی دی او دوی ته چاپېره شوي دي. هغه وایي چې پیغمبر یم او زموږ د قوم خیرې ورته وکړې، دوی خدای تباه کړه، ټول ته تورات ودي. وی دا خبره یې وکړه، ما په قجوره کې ومه چې دا مې واورېدله. وی دغه وخت کې په ما داسې رپېدل راغلل چې قریبه وه چې زه د قجورې نه راپرېوتې وې. زړه مې کلک او د قجورې نه راکوز شوم او دغه سړي ته مې چې تا څه وې؟ وی نیک مې راغی، یو مضبوط شړقې رانه وسې، ستا دې خبرو کې څه کار دی؟ زه خپل کار کوه، د قجرو خدمت کوه. وی والم وی شړلم. وی ماښام د کار چوټي وشوله، داسې څه لږ غوندې څه جمع کړي مې وو، مې ځان سره راواغېشتل او قبا ته لاړم. په قبا کې دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام تشریف فرماو. وی پیغمبر علیه السلام ته چې مخامخ شوم، وی ما ورته چې ستا دا ملګري کمزوري دي او غریبانان دي، تم داسې حاجتمند دی، نو ما لږه صدقه راوړېدل چې دا صدقه درله درکړمه. وی ما ته یې وکتله، وی چې صدقه زه نه قبلوم او ملګرو ته چې دا صدقه تاسو والی وخورئ. وی په زړه کې مې راله چې ما ته خو استاذ ویلي چې صدقه به نه قبلی، یو علامه خو صحیح شوله. وی په سباله باندې څه قجورې داسې لږې مې راغېشتې وې ځان سره،
وی پیغمبر علیه السلام ترالم ما ورته چې ته خو صدقه نه قبلې خو دا هدیه ده او تحفه ده وی په خوشحالۍ رانه واغېشتې قبول یې کړې په خپله یې مو خوړی ملګرو له یې هم ورکړې مې چې دا دویمه علامه خو هم سمه ده وی په درېیمه ورځ باندې رالمه او د پیغمبر علیه السلام شاته کېناستم وی داسې مخ مبارک یې راواړو راته یې وکتل چې رانږدې شه ته شاته دې له کېناستې چې د ما په ولو منځ کې د مهر نبوت دی هغه ګورې مې چې او وی راته یې کمیس اقوا که وی ورلم ښکل مې که درېیمه نښه هم ټیک شوله او وی بیا مې لاس ورکړه چې زه په تا ایمان راوړم وی دقه وخت کې زه مسلمان شوم پیغمبر علیه السلام زما په مسلمانېدو ډېر زیات خوشحاله شو وی زما نیکان یهودیانو ډېر زیات خدمت به یې راباندې کو کارونه به یې راباندې کول او پیغمبر علیه السلام ته یې ډېر نه پرېښومه پیغمبر علیه السلام ته مې خپل فریاد وکړو وی راته وی چې د نیکانو سره دې خبره وکړه چې تا مکاتب کی نو ته به له دین آزاد شي مکاتب دې ته وایي چې نیک خپل غلام ته وایي ما له دومره مال راکه او ته دې آزاد یې وی ما نیک سره خبره وکړله نو نیک راته وویل چې 40 اوقیې سره زره به راکې او 300 د قجورو ونې به راله وکرې په خپله به پیدا کړې او مال به یې وکرې او چې دغه د قجورې ونې ته وکرې او کله میوه وکړي نو بیا به آزاد یې سخته نیټه یې ورته کېښود 300 قجورې به کرې هغه به غټېږي او بیا به میوه کوي او میوه چې روشو کېږي نو بیا به ته آزادېږي پیغمبر علیه السلام ته رالم مې چې سړی دغسې وی چې ومنه ورسره خبره مې ومنله 40 اوقیې سره زر تقریبا 40 تولې سره زر ته جوړېږي اوس وخت کې 40 تولې سره زر پیغمبر علیه السلام ملګرو ته وی چې سلمان سره امداد وکړئ د قجوري بوټي وله ورکړې وی چا 10 بوټي راکړه چا 20 او چا 13 وی لږ وخت کې 300 بوټي بزغلې ما ته میلاو شو وی پیغمبر علیه السلام راته وی چې کندې وکړه نو د هغې مالک په پټي کې مې وی کندې وکړلې او په خپل لاس پیغمبر علیه السلام هغه بوټي وکرل دعا یې وکړه یو بوټی م پکې اوچنه شو ټول ولګېدل او په کال کې دل نه دل نه هغې میوه م وکړله غټېدله مو شو او میوه مو شوله کال پس میوه کټ کړې شوله مالک ته یې ورکړه دا یو شی ختم شو وی دې کې یو صاحب راغی د چرګې د اګې عمره سره زر وسلو چې دا خیراتي دي دا واله وی پیغمبر علیه السلام وفرمایه سلمان څه شو وی ما چې دا یمه وی راغلمه وی اقه سره زر یې ماله راکړه چې دا دې نیک له ورکړه چې ته پې آزاد شي مې چې د الله محبوبه دا خو ډېر لږ دي خو ما نه ډېر زر غواړي دا خو ډېر لږ دي وی چې ته لاړ شه بس په دې به کار وشي وی چې نیک له لاړم د چرګې د اګې عمره سره زر مې پیش کړه نو هغه 40 اوقې برابر وختل وزن د هغې خدای زیات که وی بدل د کتابت مې ورکه او د نیک نه آزاد شومه سلمان فارسی پیغمبر علیه السلام ته را رسېدلی دی خو په ډېرو سختو په ډېرو خوارو باندې راغلی دی په ډېرو تکلیفونو غلامي م پکې راغلی دی وال ټکول به م پکې راتلل لږه تنده به م راتله مسافري م پکې رالله خو خدای پاک پیغمبر علیه السلام ته را ورسو اسلام ورته الله پاک ورکړ موږ له یې مفتو کې راکړی موږ یې په قدر څه پوهېږو چاته چې په محنتونو مشقتونو باندې اسلام میلاو شوی هغوی یې په قدر پوهېدل خدای پاک د موږ هم د اسلام او د ایمان قدردان کړي د سلمان فارسی وی پیغمبر علیه السلام جماعت جوړو مسجد نبوي قبا کې خو مسجد جوړ کو پیغمبر علیه السلام مسجد قبا کې یو جماعت جوړ کو د قبا په علاقه کې مسجد جوړ کو او د هغې صفتونه الله کړي دي لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا دغه آیاتونه د هغې جومات په باره کې راغلي دي
پیغمبر علیہ السلام فرمائی کور کې اودس چاردام بنده وکي مسجد قباء ته لاړ شي 2 رکعاته نفل وکي داسې دی لکه چې یو عمره وکړله. اوس د مسجد نبوي دا ځای هغه چې پیغمبر علیه السلام اوښه خوشې کړله نو اول په دغه ځای کېناست او بیا پاڅېده بیا د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د کور مخکې کېناسته نو بیا نه پاڅېدله پیغمبر علیه السلام کډه هلته واړوله. دا په کوم ځای چې اول اوښه کېناستله دقه ځای د یو 2 یتیمانو او هغوی به دې ځای کې قجورې ویړولې نور ته به یې ویړولې پخولو ته به یې کېښودې. پیغمبر علیه السلام د دې ځمکې تپوس وکړ وی دا د یتیمانو ده. د یتیمانو مشر ترو پیغمبر علیه السلام راوغوسته او د دې ځمکې په باره کې ورسره خبره وکړه چې موږ پکې مسجد جوړو. ماشومان هم وویل او تره هم وویل وی دا ځمکه موږ د الله رضا لپاره تاله مفته درکو دا واخله. وی پیغمبر علیه السلام وی چې مفته یې نه اخلم د یتیمانو ځمکه ده او مفته یې نه اخلم. نو پیسې یې وله ورکړلې او پیسې چا ورکړې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. د مسجد نبوي بنیاد ځمکه د ابوبکر صدیق په پیسو شوې ده هغه وقف کړې ده. هغه وخت کې مختصر جماعتو 100 ګزه پلن او 100 ګزه اوږدو او بعضې روایتو کې دې نه لږ کم هم راغلی دي او یا ګزه هم راغلی دي. اوس په دغه ځای کې د قجورې ونې وې پیغمبر علیه السلام وی دا کټ کې د مشرکانو قبرونو پکې وی دا اوار کې خټه خوشته شول او د هغې نه یې خښتې جوړې کړې او پیغمبر علیه السلام په خپله باندې خښتې راچلولې. عثمان ابن مذعون رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام رضاعي ورور دی دم خښتې راچلولې وی ته په خټه جوړولو خپېږې ورشه ته خټه جوړه که نه هغه به خټه جوړوله. پیغمبر علیه السلام لومبی خښته په خپله ولګوله دویمه ابوبکر صدیق درېمه عمر فاروق څلورمه عثمان رضی الله تعالی عنه داسې په نمبر باندې مشرانو خښته سنگ بنیاد کېښوده او په خپله به پیغمبر علیه السلام خښتې راچلولې نو دا د خښتو پړی چې بنده په 2 لاسه راوچتوي نو د خېټې ته ور اړمې شي نو دقسې به یې خېټې ته اړمې شولې. صحابه کرام ورته یې موږ به کوو وی نه زه به په خپله هم کار کوم دا ثواب زم ګټمه. نو د جومات په کار کې پیغمبر علیه السلام خپله کار کړی دی. جومات کچه جوړ شو د قجورې د لرګونې وله ستنې جوړې کړې د پاسه تیران هم د قجورو شو او لختې پې واچولې یو سپر یې جوړ کړ خاوره پې نه وه چې باران شروع شو نه زیړې اوبه به راتلې پیغمبر علیه السلام ولاړو په دې ګیره مبارکه باندې د قجورو د لختو دا زیړې اوبه رابېدې او چې مونځ یې کو په خټو کې سجده لګولې وه تندی مبارک د خټو ډکو دې نه پس یې پې بیا د خاورې لیو کړی دی چې باران کې ګزاره وشي. او شمال طرف ته محراب یې جوړ کړو بیت المقدس طرف ته شمال طرف بیت المقدس ته هغه اړخ ته د قبلې دپاره محراب جوړ شو. 14 میاشتې پس حکم راغی چې قبله بدله شوله بیا جنوب طرف ته محراب جوړ کړی دی اوسنی محراب دا رستو راغی او 3 دروازې په دغه جومات کې لګولې وې خو بیا خلک ګڼ شو او دغه جومات کې ځایېدل نه. نو دې سره خوا کې د یو صاحب کورو پیغمبر علیه السلام ورته خبره ورمخکې کړله چې ستا د کور د ځمکه د جنت د محل په بدل کې مال راکې چې دا ځمکه مال راکې او په بدل کې د جنت محل دل الله درکړي. دا سړی غریب و وی کمزور یم او بال بچهدار یم مفته د جنت په بدل کې ځمکه یې ورنه کړله. عثمان غني رضی الله تعالی عنه راغی
او د هغې سړي نه په پیسو هغه ځمکه واغشتله او بیا پیغمبر علیه السلام ته وایي کومه سودا چې دغه صاحب سره تا د جنت د محل په بدل باندې کوله ما سره هغه سودا کې چې د جومات دپاره دا ځمکه زه والم او تا له یې درکړم نو ما له د جنت محل پرې راکړي وی او تا سره هم دغه سودا کوم وی ښه دا کور ما اغشتی دی او د جنت د محل په بدل کې زه تاله در کوم پیغمبر علیه السلام له کور ورکړ او د جنت د محل ذمواري پیغمبر علیه السلام واغشته عثمان غنی رضی الله تعالی عنه د جنت محل واغشتو د دنیا کور یې ورکوله دا اوه کاله پس دا جومات بیا د سره سپړلی شوی دی نو د پیغمبر علیه السلام په مخ کې مسجد نبوي 2 ځله جوړ شوی خو ډېر سادهګۍ سره اوس د دنیا په آبادۍ کې د ټولو نه بهترین آبادي مسجد الحرام او مسجد نبوي د ټولې دنیا چې کم بهترین څیزونه دي هغه راټولیږي او په مسجد نبوي او مسجد الحرام کې لګي په ځمکه چې کم کاڼي لګي د ټولې دنیا بهترین کاڼی دا ټوله ورځ دا سخت ګرم موسم د انور پې ولګېږي نو یخ پخ پروتي دا بعضې عوام وایي دې ته یې لاندې ایر کنډیشن لګولی کاڼو لاندې ایر کنډیشن کم ځای کې دی ایر کنډیشن نشته دی خو قدرتي یخوالی په دغې کاڼي کې دی داسې هر یو څیز د دغه 2 حرمینو د دنیا بهترین څیزونه پیغمبر علیه السلام زمانه کې سادگی وه اوس د دنیا بهترین ځایونه دي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا رحمة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پیغمبر علیہ السلام دا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تا هجرت وکړ د مدینې منورې خلک په دغه ورځ باندې ډېر زیات خوشحاله وو انصار د مدینې وایي چې زموږ په زندګۍ کې د ټولو نه زیاته د خوشحالۍ ورځ د پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته را رسېدلو او مدینه منوره په دغه ورځ باندې ډېره زیاته روښانه وه او په کومه ورځ چې پیغمبر علیه السلام وفات شوی موږ پوه شو چې په موږ باندې هغه رڼا او روښانتیا ختمه شوله تیاره شوله هجرت نه وروستو پیغمبر علیه السلام د مسجد نبوي د آبادۍ بنا وکړله ځمکه په بیه باندې واغشتې شوله
د یو دوو یتیمانو ځمکه وه، هغوی مفت ورکوله، خو پیغمبر علیه السلام مفت نه غشتله، او د دې ځمکې قیمت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ادا کړ. د خټې نه کچه خښتې جوړې شوې، او دغه کچه خښتې په خپله پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو راچلولې او د جومات آبادي وشوله. یو کچا سفر جوړ شو، د قجورې د لرګي نه ستنې جوړې شوې، د قجورې د لرګو تیران واچولی شو، او د قجورو لختې پې واچولی شوې. او دومره مندرې چتو چې سړي به لاس اوچت که نو چت ته به رسېده. بس یو کچه سفر جوړ شو، خاوره پې نه وه اچولې شوې، سوری جوړ کړی و، نور انتظام نه. او چې کله باران به شو نو په باران کې د دغې چت نه به اوبه راتلې، د قجورو د لختو نه، دا زیړې زیړې اوبه د لختو نه به راتلې، او دا صحابه کرامو پیغمبر علیه السلام به پکې لامده شو. سجدې چې کولې نو په خټو کې سجدې کړي دي. د هغې نه پسې بیا وله د خاورې او د لیو انتظام وکړه، د هغې نه پس به هم اوبه راڅڅېدې. 7 کاله چې تیر شو او د صحابه کرامو شمار زیاتېده، نو دا جومات ورکوټې و، نو بیا پکې ډېر خلک نه زیدل. نو د جومات خوا کې د یو صاحب کورو، د پیغمبر علیه السلام د هغه نه دا کور اغوسته چې دا کور د جنت په محل باندې بدل کا، خو سړی غریب و، نو مفت یې دغه کور ورنکړی شو. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ هغه خبر شو، نو دا هغه سړي سره په پیسو جوړو کړه، پیسو باندې دغه کور ته واغشته، او بیا پیغمبر علیه السلام ته ویل، وی کما بیع چې تا د دې صاحب سره کوله چې دا کور مال راکه او د جنت کور به پې دله درکمه، نو ما سره دغه جوړه کې ویل، او وی ښه دا کور ما په بیه واغشته او د ما نه یې واخله او ماله پې د جنت کور راکه. پیغمبر علیه السلام پې ذمواري واغشتله د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د پاره، په جنت کې د کور ذمواري پیغمبر علیه السلام واغشته، او بیا هغه کور مسجد نبوی کی شامل شو. نو 2 ځله مسجد نبوی د پیغمبر علیه السلام په مخ کې جوړ شوی دی، د هجرت نه پس اول او بیا 7 کاله پس. دې نه وروستو پیغمبر علیه السلام د خپل ځان د پاره د کور جوړولو اراده وکړله. نو د مسجد نبوي سره نږدې پیوسته ځمکه د یو صاحب وه، نو د هغه نه په بیه باندې واغشتله، او په هغې کې 2 کوټې جوړې کړې. دغه وخت کې یو زینب بیبي د پاره او یوه کوټه د عایشې بیبي د پاره، د 2 بیبیانو د پاره د کور ځمکه فی الحال واغشتې شوله. د مسجد نبوي قبله جنوب طرف ته ده، سویل طرف ته قبله ده. نو ګس لاس ته د کور د پاره د جومات چې محراب ته مخکې، قبلې ته مخکې، نو ګس طرف ته پیغمبر علیه السلام د کور د پاره ځمکه واغشته او 2 کمرې پکې جوړې کړلې. بیا وروستو په مزه مزه چې وخت تېرېده،
نو د پیغمبر علیه السلام نور نکاحګانې کېدې نو د پیغمبر علیه السلام 9 بیبیانې په مدینه منوره کې وي او د دغه 9 بیبیانو دپاره 9 وړې وړې کوټې وي داسې لویې لویې کوټې نه وي وړې وړې کوټې وي او چتونه هم ښکته او مخې ته د ور په ځای به توره شړۍ ځوړنده وه د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ټول جهان یې د مخه پیدا دی نو کوټه یې دا وه چې ورم پکې نو توره شړۍ به ځوړنده وه نو د 9 بیبیانو دپاره هسې وړې وړې کوټې عایشه بیبي فرمایي وایي ځای به داسې کم و چې پیغمبر علیه السلام به مونځ کو نو زه به مخې ته پرته وم نو خپې به مې غسولې وي د شپې پیغمبر علیه السلام به مونځ کو نو ما به خپې مخې ته غځولې و پرته به وم وایي چې سجدې له به ته نو ما به خپې راغونډې کې ځای به مې ورته پرېښود داسې وړې وړې وي او تیاره به وه پکې د شپې پکې ډیوه هم نه وه د پیغمبر علیه السلام په کور کې ډیوه نه وه پیغمبر علیه السلام د وفات نه وروسته هم دغه کوټې دغه دې ته به حجرې ویلې حجرات قرآن کې لفظ راغلی حجرات د پیغمبر علیه السلام دا کورونه د پیغمبر علیه السلام د وفات نه ډېر وروستو عبدالملک بادشاه ولګېده او هغه حکم وکړه چې د پیغمبر علیه السلام دا کوټې دا کمرې څومره دي دا کورونه دا روان کې او مسجد نبوي کې شامل کې وایي په دغه ورځ د مدینې منورې ټولو خلکو جړل چې د پیغمبر علیه السلام کورونه روانېدل نو جړلې اگر چې هغوی په ښه نیت باندې کړو د پیغمبر علیه السلام کورونه مسجد نبوي کې شامل شو خو یو یادګار یو نښه وه د پیغمبر علیه السلام او هغې نښې پسې صحابه کرامو د مدینې منورې خلکو پې جړا کوله دغه زمانه کې د مدینې منورې خلکو کې چې څوک به وفات کېده نو پیغمبر علیه السلام ته به سوال جواب وکړه چې فلانی بیمار دی او سخت دی نو پیغمبر علیه السلام به ورله لاړه و دعا به یې ورته کوله او ورسره به ورځ دوه درې به پکې تېرې شوې او صاحب به بیا وفات شو نو د وفات نه پس غسل ګور کفن وغیره انتظام به وشو پیغمبر علیه السلام به جنازه وکړله بیا به ترې راته دا به مدینې منورې سره نږدې خلک وو د هغوی هم دا طریقه وه او که د مدینې منورې نه لرې خلک وو د هغوی هم دقه طریقه وه چې پیغمبر علیه السلام به مخکې ته سړی به اخري حالاتو کې نو ورسره به ناست بیا کارونه نور هم زیات شو صحابه کرامو فکر وکړه چې داسې یو کس له پیغمبر علیه السلام ځي او ورځ او دوه درې ورسره تېروي دا ګرانه ده نو د مسجد نبوي سره نږدې یو ځمکه صحابه کرامو برابر کړله او په هغې کې جنازګاه جوړه کړله د مسجد سره خوا کې جنازګاه او پیغمبر علیه السلام ته ویل بیا تاسو تکلیف مه کوئ کله چې څوک وفات شي نو موږ به تا له خوا ته راولو او دلته به وله ته جنازه کې ته به نه ځې صحابه کرام دا په پیغمبر علیه السلام عاشقانو د پیغمبر علیه السلام آرام او راحت ته کتل ابتدا کې خو بس سوچ یې نه و کړی نو پیغمبر علیه السلام به هر یو مړي لته ورځ دوه درې به ورسره پروت و بیا وروسته دا فکر وشو نو د مسجد نبوي په خوا کې د جنازګاه انتظام هم وشو جماعت ته به خلک راتلل خو د مدینې منورې خپل خلک د هغوی خو ډېر جیداد مو کورونه مو خوشحاله و خو د بهر نه چې کم میلمانه به رالل مهاجرین نو دغه مهاجرین غریبانان
د دوی هیڅ درکم نو مسافر. نو پیغمبر علیہ السلام دوی لا د مدینه منورې د خلکو سره رورولي جوړه کړله. مواخات رورولۍ ته وایي. نو د بهر مهاجر چې به راغی نو د مدینې منورې د یو صاحب سره به هغه رور که او په هغې رورولۍ کې دومره مینه وه د هغوی چې د مدینې منورې انصارو به خپل جیداد ورسره نیم که، پټي به یې ورسره نیم کړل، کورونه به یې ورسره وویشل. دا دومره حصه زما شو، دا دومره ستا شوله. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ دا پیغمبر علیہ السلام یو صحابی دی، مهاجر دی، مدینه منورې ته راغی. د یو انصاري سره ور پیغمبر علیہ السلام رورولي جوړه کړله. چې رورولي جوړه شوله نو د انصاري د طرف نه اوس ښېګړه ښکاره کېږي. عبدالرحمن ته یې روره وایي زما دومره پټي دي نو دومره ستا شو، دومره زما شو، دومره مې کورونه دي دا ستا شو، دا دومره زما شو. عبدالرحمن ته بارک الله فی مالکا، ستا د مال کې د الله برکت واچي. دلني السوق، ما ته بازار وښیه. زه یو تاجر سړی یم، لږ بازار راته وښیه، ما بازاره پورې بوځه، ما نه بېغمه شه، ما له مال مه راکوه، زه ستا مال نه اخلمه. مال یې ورته په ځای پرېښوده. هغه ولې ښه په مینه په اخلاص باندې خپل پټي او خپل کورونه ورکوي. دی ورته بارک الله فی مالکا، الله دې ستا دې مال کې ډېر برکت واچي. حاجت مې ورته نشته، خو لږ بازار راته وښیه. بس هغه بازار ته روان که. بازار ته چې لاړه تجارت په طریقو باندې پوهېده. لږې ورځې کې مال یې پیدا که. نوات یو خاص مقدار دی، 2 قمره سره زر یې پیدا کړله. او بیا بله ورځ واده وکړو. چې واده وشو په بله ورځ پیغمبر علیه السلام له چې راغی نو په جامه باندې داسې لږ زیړ بخن داغ لګېدلو. زیړ بخن داغ و. نو پیغمبر علیه السلام تپوس دا داغ د څه دی؟ وی دا خو د زعفرانو داغ دی، خو د الله محبوب واده مې کړی دی، او دا د بیبي په جامو پورې به رنګ لګېدلو. نو دا د هغې جامو سره جامه لګېدله، نو زما په جامه ځکه داغ را. زیړ داغ پیغمبر علیه السلام سړو دپاره نه دی خوښ کړی. وی دا په جامه داغ ولې دی؟ وی دا جامې سره جامه لګېدله، واده مې کړی دی. دومره سادګي وه چې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د صحابه کرامو تر خپل مور پلار نه زیات خوږ و، د وادې ورته نه دي ویلي. خو ګورې پیغمبر علیه السلام هم ګیله ونه که چې تا واده کوه نو ته زما څنګه امتي، تا ما ته واده نه دي ویلی. اوسني خلک خواست شوي څه خفه کېږي. تاسو کره خادي و ما ته دې ویلي نه دي، زه په منګ به راشي تا ته به منګ هم نه وایو. نو دا ګیلې میلې پکې په کار نه دي. خو چې څومره مختصر کاري نو ودونه خاده د شریعت مطابق ځان ته اسانول غواړي. اوس رسم و رواج پکې دومره راغی چې هر یو شی د وسه بار دی. د پیغمبر علیه السلام رورولي قایمه کړله، او دغه رورولي د خپل سکه رورولۍ نه زیاته خوږه وه. مسجد نبوي ته به خلک راجمع کېدل د مانځه دپاره. خو هغه وخت کې ګړۍ نه وه، او د مانځه دپاره د راجمع کېدو څه خاص انتظام نه و. په اندازه باندې به خلک راتلل جومات ته، او چې ټول ملګري به برابر شو نو بیا به په جمع مونځه شو. په دې انتظار باندې وخت تېرېده. یو ځل صحابه کرام را جمع شو، پیغمبر علیه السلام سره مشوره کوي چې کله کله خو څوک ډېر وختي راشي او بیا د نورو انتظاري، نو ډېر ناوخته شي، نو دا ړومبني کسان تنګ شي. نو که څه داسې انتظام وشي چې دا ټول ملګري په یو ځل راجمع شي نو زر به فارغېږي، د دنیا نور کارونه به هم کېږي. وی سوچ وکړئ چې په کومه طریقه به خلک راجمع کېږي.
نو صحابه کرام ګڼ جمع دي او تجویزونه پیش کېدل شروع شو. یو صاحب وویل وی د ښکر کې چې پوکي ووالي شي نو دا اواز ډېر لرې پورې رسي. ښکر کې پوکي والي کېږي. د بعضې ملنګانو سره داسې یو ښکر یو په هغې کې یو نري طرف ته خوله کېږي او څه پوکي ووایي څه لویه چغه ووایي دا واړه ورته راجمع شي نو هغه بیا په هغې وړو خیر ځان له راټولوي. دې ته بوق وایي په عربی کې بوق. وی دا ښکر چې دی نو دی کې به پوکي وو. وی دا خو د یهودیانو کار دی د هغوی سره مشابهت راځي په دې طریقه نه راجمع کوو مانځه ته خلک. بیا بل صاحب تجویز پیش که وی ټلی به وو. وی دا ټلی وهل دا خو د عیسایانو عادت دی نو مسلمان به مانځله د عیسایانو په طرز خلک راجمع کوي دا طریقه هم ټیک نه ده. نو بل صاحب ویل اور به بل کو نو لوګي یا د اور لمبه لرې پورې به ښکاره شي نو خلک به راجمع شي مانځله. وی دا خو د آتش پرستو سره مشابهت دی د اور عبادت